ژوند ډېر بې باوره د مسلمانانو ځوانانو ته بیا خصوصي دغه وصیت ده چې هغه په دغو شپو کې ډېر متوجه سي له دغه خوسي ګرځېدا څخه د شپه په پالتو شیانو باندې تېرول دا ډېر ناپوهي ده، بې عقلي ده، آخرت ته روان یو، عمر ډېر بې باوره ده. دغه د لسو شپو توجه دا ډېره ضروري ده چې موږ تاسې باید ورته وکړو. الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مسلمانانو ورونو، دا مبارکه د رمضان او د روزې میاشت دا په اسلام کې یو ډېر لوی اهمیت لري. دا میاشت الله جل جلاله ته د رسېدا میاشت ده او دا داسې میاشت ده چې په دې کې انسان د الله تعالی جنتونه ګټلی شي او په دې میاشت کې انسان چې په اخلاص عبادت وکړي نو د دوزخ له وره خلاصېدلی شي. دا را روانې اوس چې کومې 10 ورځې او شپې پاته دي، په دغو ورځو کې الله جل جلاله بیا خصوصي دا یو فضل و رحمت مسلمانانو کې چې د دوزخ له وره خلاصوي. دا 10 شپې د عتق من النار دي، یعنی هر روزمات باندې الله جل جلاله دی مسلمانانو له وره څخه د خلاصولو فیصله کې یو خاص عدد په اخیرنۍ ورځ باندې بیا د دغو 10 ورځو چې اخیرنۍ روزمات دي بیا چې څومره مخته الله تعالی له دوزخه څخه د هغو د خلاصېدا فیصله کړي، د هغو ټولو په اندازه باندې نور د عمره له دوزخه څخه خلاصوي. نو په دې شپو کې به یو مسلمان 2-3 کاره کوي. اول کار دا ده چې له دوزخه به له جهنمه به پناه ډېره غواړي، د ځان لپاره، د مور و پلار لپاره، د اولاد لپاره، د حقدارانو لپاره، او ټول مسلمانان به یادوي. ټول مسلمانان نارینه و زنانه، مړه او ژوندي، خدایه دا موږ دوی ټول د جهنم له اور او له عذابه وساتې. دا دعا به ډېره کړي. عربي کې به دغه الفاظ ډېر یایي په هره دعا کې، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. دغسې مو له روزې ما سوا اللهم اجرنا به سړی د سهار په دعا کې په ټول کال کې 2 وارې به یایي، سهار او 2 وارې ماښام. بیا خدای پاک دغه سړی د دوزخ له وره خلاصوي. او اوس بیا هم هره ورځ په دعا کې ډېر یایي. د دې عربي الفاظو معنا دا ده، دا په حدیث شریف کې راغلي دي، خدایه موږ ته له وره څخه حفاظت را په نصیب کړي. اللهم اجرنا من النار. په نیت کې به دا نا د ډېرو لپاره په عربي کې راځي، یعنې موږ وساتې د دوزخ له وره، ځان، مور پلار، ټول مسلمانانو نیت به کړي. په دې کې بیا الله تعالی درته ډېر ثواب ورکوي. او بله دغه په لمانځه کې چې اخیرنۍ مو تاسې کومه دعا یایو وریم له دوزخه څخه پناه غوښتل سوې ده، هغه ته به هم ډېره توجه کړي. دغه ځای اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای په دنیا کې نیکي راکړي، نعمتونه راکړي، وفي الآخرة حسنه، په آخرت کې نیکي و نعمتونه او جنت راکړي، وقنا عذاب النار. دغه هم له دوزخه څخه د پناه غوښتلو دعا ده، دغه ټکی وقنا عذاب النار. یو دا قاب کښوي ما بیا معنا ډېره خرابېږي، داسې مه یې چې وقینا عذاب النار، بیا ډېره خرابېږي، کنځا ځینې جوړېږي. نرم وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. خدایه موږ وساتې له وره د دوزخه، خدایه موږ وساتې له وره د دوزخه. که په نورو وختو کې سړی نه یایي، په لمانځه کې په دغو شپو کې دغه ته ډېر متوجه سي چې زه له دوزخه څخه پناه غواړم. دغه چې کې ماتې بیا توجه پکار ده. په دغو شپو کې به دغه دعا د مسلمان ډېره وي. او بل به په دغو شپو کې دا نو یو مخ دا د خیر او د برکت میاشت په ختمېدا ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم عادت دا و مبارک، په دغو 10 شپو کې بخاري شریفه کې راځي، یو مخ به د مبارک د عبادت ډېر زیات کوشش کاوه. دومره ډېر کوشش به یې که چې تقریبا شپه به یم تر سهاره رونوله په عبادت باندې، په عبادت باندې به یې رونوله. نو دې به یې ډېر کوشش وشي. دا ځوانان یایي چې وخت کم یې خوب نه کېږي، نو بیا په دغه خوسې تسې خبرو باندې، ساتیري و باندې دا قیمتي وختونه باید ضایع نه سي. صلات تسبیح وشي باید، او که هغه نه وي مثلا تلاوت انسان وکړي یا قرار پرېوځي. په دغه العباسیاتو څخه مسلمانانو ډېر کوشش وشي سړی ځان وساتي. په دغو شپو کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې مبارکې زنانې دا به یم پورته کولې، تقریبا ټولو به شپه تېروله. نو دا شپه به دغه 10 شپې به په عبادت وي. او دا تاکو شپو کې به بیا سړی ډېر متوجه وي. له 21 شپه، 23 شپه، 25، 29، 90، په دې کې بیا حدیث شریف ده ټولو کتابو راخیستی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یایي چې تاسې لیلة القدر شپه په دغه تاکو شپو کې کوشش وکړئ، په دغو شپو کې ده. نو تاکي شپې کې به بیا انسان د ډېرې کوشش کې چې عبادت وکړي.
او یو ډیر مهم او ضروري عمل هغه د اعتکاف ده. ډیر کوشش وشي څو خلاص هغه باید په مسجد کې اعتکاف وکړي. زنانه په خپل کور کې داسې یوه خونه چې هغه کې ډیر رش او غیادان نه وي، په هغه کې یو څادر په یو کونج کې واچوي. ضروري خبره کړای شي، یو مخ د خبرې نه بندوي، شی غوښتی شي، څوک چاته یو د خبرې جواب ورکولی شي. عام ډیر مجلسونه به نه کړي، ځکه په هغه کې بیا غیبت او داسې بېخوندي سره راځي. نور د یو چا د خبرې جواب، یو شی غوښتل، دا ټول کارونه کولی شي. زنانو ته بیا خدای پاک دغومره ثواب ورکوي، او سړی به بیا په مسجد کې اعتکاف کې. اعتکاف ډیر ثواب لري. د یوې ورځې په اعتکاف باندې حدیث شریف ده چې سړی الله تعالی د دوزخ له اوره دومره لرې کوي په یوه ورځې په اعتکاف، هغه هم په نفلي اعتکاف. دا خو لا سنت اعتکاف د طریقې ډیر ثواب لري چې سړی یو نفلي اعتکاف یوه ورځ وکړي، لکه د ځمکې او د اسمان چې څومره مسافه ده، لاره ده او مسافه ده لس وارې د ځمکې او د اسمان مابین چې د دومره سړی الله تعالی له دوزخه څخه د یوې ورځې په اعتکاف لرې کوي. او په دغه اعتکاف کې سنت بیا بیخي ډېر ثوابونه دي. انسان کې د ملایکې صفتونه پیدا شي، مثلا هغه په ذکر او عبادت یو ډېر د په ده کې هم دا شی پیدا شي، او انسان کې آخرت ته یوه توجه پیدا شي. انسان دغسې په دا ډېر رشکش کې دا د تاسو کوم ژوند د آخرت قطعا دومره نشي متوجه کېدلی، قبر ته نشي متوجه کېدلی، له خپله ځان سره حساب نشي کړای چې زه غلط روان یم، زندګي مې څه رقم روانه کړې ده، که صحیح یم، د ما له الله تعالی سره تعلق څه رقم ده، له مخلوق سره مې څه حال ده. دا هلته سړي ته درک لګېږي. سړی په مسجد کې ګوښه شي، دغه 9-10 شپې ښه له ځانه سره حساب وکړي، نو بیا دته درک ولګېږي چې انسانانو سره مې معامله ګډوډه ده، له الله تعالی سره هم ګډوډه ده. بیا ښه عقیده وکړي چې له دغه ایسته به دواړه معاملې سموم، او په تېرو کارو له الله تعالی څخه توبه وکاږي او الله تعالی ته وزاړي. په دغه رشکش کې خو الله تعالی ته توجه او زړه او زارۍ دا د انسان مزاج ده نشي کېدلی، او په تنهایي او په ګوښوالي کې دا ټول کارونه کېدلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی په قرآن کریم کې په سورت مزمل کې فرمایي وتبتل الیه تبتیلا، چې ته د ما طرف ته راجلا سه له خلکو په کامله جلا کېده. یعنې انسان به خامخا داسې یو وخت ځان ته ټاکي چې په هغه وخت کې له هېڅ چا سره تعلق نه دی، او الله تعالی یې په دې رقم بیا سړی الله تعالی ته ښه نږدې کېدلی شي. په علم نشرح له مبارکه صورت کې الله تعالی ورته فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب، چې دغه د ژوند د دعوت له کارو فارغه سي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې بیا نو د ما طرف ته توجه وکړه او په عبادت باندې مشغول سه. نو دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه هم ده. ثوابونه بیخي ډېر لري چې د چا کوشش وشي هغه باید معتکف سي، او چې نشي معتکف کېدلی هغه باید بیا د معتکفانو خدمت وکړي، له هغو څخه دعا وغواړي. الله تعالی دې دغه 10 ورځې مو تاسو ته د ښه عبادت او د ښې توبې او د ښې زړه توفیق را په نصیب کړي. ژوند ډېر بې باوره د مسلمانانو ځوانانو ته بیا خصوصي دغه وصیت ده چې هغه په دغو شپو کې ډېر متوجه سي له دغه خوشي ګرځېدا څخه د شپه په پالتو شیانو باندې تېرول. دا ډېر ناپوهي ده، بې عقلي ده، آخرت ته روان یو، عمر ډېر بې باوره ده. دغه د 10 شپو توجه دا ډېره ضروري ده چې موږ تاسې باید ورته وکړو. الله تعالی دې ټولو ته توفیق را په نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.